سلامونه او مینه. ما په مخکینی ویډیو کې ویلي وو چې موږ او تاسې په نورو یهودو، عیسایانو، بودیستو او داسې نورو دهریانو پورې هغه خو دین هم نه دی خندا کوو، سپک شمیرو، بد ورته وایو. دا ټول ما ولیدل، د ټولو سره مې یو ځای ژوند کړی دی. دا کوم نومونه چې زه درته اخلم، دوی خپلې ښې سپېڅلې ورځې لري لکه موږ او تاسې چې اخترونه لرو، لوی اختر، کمکی اختر او داسې نورې ورځې لرو لکه روژې. دوی په دغه ورځو کې یو بل ته تحفې ډالۍ ورکوي، یو بل ته جامې اخلي، کالي اخلي، یو بل ته خوراکي مواد اخلي، یو بل ته کتابونه اخلي، یو بل ته نغدې پیسې په پاکټونو کې دي او ورکوي. یو بل ته پوښتنې کوي چې څه ته اړتیا لري چې زه تا ته واخلم، ستا په کور کې څه کم دي چې هغه شی زه تا ته واخلم. بچو ته یې کالي اخلي. موږ څه کوو؟ مسلمانان یو. عزیزانو، مخکې نظم قضاوت په تاسې خو اختر را روان دی. داسې خلک به وي چې یو دوه درې څلور پنځه جوړې کړي وي او داسې خلک شته دی چې یوه جوړه نه لري. زه درته په ذاته خدای قسم خورم چې څویم اختر دی چې ما اوسه پورې ځان ته جامې نه دي کړي. وسې نه لرم جامو ته چې کوم شی ما چې د خپلو بچو جامو ته کومې څه ایښې وي هغه راواخلم چې غریب وګورم هغه ته یې ولېږم. او داسې نور راځئ چې په ځای د دې چې ځان ته دوه او درې او څلور کوو، ځان ته یوه جوړه وکړو. خپل په ګاونډ کې، خپل په کور کې د خپلې خور، د خپلې ورېرو، د خپلو تره زامنو، د خپلو ګاونډیانو، د خپلو ولسي وګړو نه پوښتنه وکړو، ویې ګورو. ډېر ښه معلومیږي چې دا غریب دی او دا مالدار دی. دغه جوړې هغوی ته ورکو، په پاکټ کې کیدو هغوی ته یې ورکو او ورسره د ګنډلو پیسې هم کیدو. که نه یې موږ او تاسې باډیان یو رقم دي، خوارو زار در په در خاورې په سر یو. نو ورسره د ګنډلو پیسې هم کیدو، کورونو ته یې ورته ښه خواړه ویسو، خواږه ویسو. د اختر مخه ده که غواړې الله درنه راضي شي. او دا چې په خپله خو موارګی بد وي او ورور مو د ولږې مري، په خپله خو ګېډه پړسېدلې وي او همسایه او ګاونډي مو د ولږو مري. نو الله مو ښاد و آباد لره. راځئ چې په رښتیا وشو.